بابا دوا به وکړو. الله دې وبخښي بابا. مړ شو یو دعا به ماما خامخا مړ شو. نو مړ کېدو به نه، بیمار و که نه. یو دعا به بیا وکړو. ډېر ښه سړی و او ما له به یې روزانه 500 روپۍ راکولې. دغه عادت و، هر فقیر له به یې ورکولې. نه نو خامخا مړ شو. خو بس مړ شو که نه، بیمار و که نه، الله دې جنتونه نصیب کړي. یو دعا به بیا وکړو. نو ډاکټر لا یې نه و بوتلی. ډاکټر له خو بوتلی و، خو ډاکټر راته څه ویلې، وایي دا دې کینسر دی. دا یو دعا به بیا وکړو. بس که که نه سړیا، په دوا دې ستړي کړو مړه. نو څو ډاکټران لا یې بوتلي وو. بس که که نه سړیا، ته ډاکټر او مړې شروع کړی دی. په کلارم پرېږده مړه سړیا. نه هسې ما وي چې څو ډاکټران لم بوتلي وو. بس که که نه، مر حق دی، خلاصې ته نه نشته، خو بس مړ شو که نه. مړ شو. خانه دې خرابه شه، درته مې ویل چې مړ شو. مړ شو. نو آخر مړ شو. ما پورې خلک صبر کړی که نه یار. او ما له به 500 روپۍ هم راکولې. بده کوله. بارکه مړه، هسې شرمول راغښتې دي. بار کوه. نه، نو رښتیا مړ دی. واه ده ته وګوره چې وایي رښتیا مړ دی، نو مړ نه دی. یو دعا به وکړو. الله دې وبخښي، الله دې وبخښي. فیاض خان دا راته ووایه چې جنازه مو څه ټایم کړې وه د بابا؟ 4 بجې م کړې وه، 4 پوره 4. نو جنازه وشوه؟ نه، نو مسلمان نو، جنازه به م نه کوله وله. یو دعا به وکړو. الله دې وبخښي. الله خو به بخښلی وي، خو چې تاسو دواړه یې مو بخښئ که نه. یاره فیاض خانه، کاکاجي ګوره زما ډېر ښه ملګری و، خو چې دی په څه باندې مړ شو؟ په څه مړ شو؟ خو په ګولۍ ولګېدو او بس مړ شو. وګوره زه څومره نصیحتونه کوم، څه وایي فیرنګ مه کوئ، پردیو ورسره مه کونډوئ، ظلمي ځوانان مه مړه کوئ. دی به هماغه کنه بیا به مې یو دعا وکړو. ورکه که دا دوا موا دې مړه، ته د هغه نه تنګ و، ته ستاسو د دواګانو نه تنګ شو، ته یې د بېخته دې دوا وباسي. ځئ اوس یې خوندکو، دا داسې یو اولاد دی چې پلار پسې دعا هم نه مني. راته ووایه فیاض خانه چې کاکاجي د ما لپاره خو څه وصیت نه و پرېښی. اچھا ستا نوم څه دی؟ زما نوم انځر دی. ولې؟ اوس یې خوند وکړو. انځرې ته ولې؟ ما ته یې وصیت کړی و چې انځرګل په ځواني 100,000 روپۍ دي او واته نه بیا واله. نه نو قسم دی که زه کاکاجي پېژنم نه نو چې دی دې څه وکړه. نه نو قسم دی که زه یې پېژنم یار. دا ده شکر دی چې ته نه خلاص شو مړه. څه مصیبت و؟ یو دوا به وکړو. دا مړه ورک شه.